بسم الله الرحمن الرحیم. د وینډوز 10 اتمې ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د سټارټ منیو او ټاسک بار برخه مکمل ډول تشریح کړم. دې برخې ته سټارټ منیو وایي. په سټارټ منیو کې بعضې پروګرامونه مخکې له مخکې موجود وي، مثلا د ویدر د مایکروسافټ سټور د سکایپ دا برخې تاسو ته دلته مخکې له مخکې موجودې وي. بعضې پروګرامونه تاسو خپله هم پکې اضافه کولی شئ چې هغه به تاسو ته تشریح کړم. اکثره دلته بعضې برخې دي چې انټرنیټ سره تړاو لري، مثلا ویدر ده. کله چې تاسو انټرنیټ سره وصل شئ، په ویدر کلیک وکړئ، ستاسو د ځای هوا به تاسو ته معلومه کړي. سکایپ ده، کله چې تاسو غواړئ د یو چا سره ویډیو کال وکړئ، له سکایپ څخه بیا کار اخیستلی شئ. بیا نور برخې دي، مثلا کالکولیټر ده، ماشین حساب ده. تاسو کولی شئ چې کمپیوټر کې مو هم له ماشین حساب څخه کار واخلئ. له بعضې پروګرامونه دي، مثلا ورډ ده، دا ما اضافه کړی دلته. تاسو خپله څرنګه پروګرام دلته اضافه کولی شئ. راشئ دلته آل اپس ده، زه راځم دلته پاور پوینټ اضافه کوم. دلته راشئ پین ټو سټارټ. دا پین ټو سټارټ چې زه ووهم، اوس چې کله سټارټ ته راشم، دلته تاسو وینئ چې پاور پوینټ هم اضافه شو. که غواړئ چې له دې ځای څخه ډیلیټ شي، مثلا دا غواړم چې ډیلیټ شي، ان پین ووهئ، دا به له دې ځای څخه ډیلیټ شي. که غواړئ چې ټاسک بار کې راشي، دغه حصه کې راشي، بیا دلته راشئ، په پاور پوینټ کلیک وکړئ، هر پروګرام چې وي په هغه کلیک وکړئ، بیا راشئ ټاسک بار ته. دا ټاسک بار ته چې راشئ، دلته ووهئ چې پین ټو ټاسک بار، دا به دلته پاتې وي. که دا پروګرام بند هم شي، بیا به هم تاسو ته دا برخه راځي. اوس به راشو نورو برخو ته یې را به شو. دلته نورې برخې اول پین ټایلز، دا ټایل چې دي مکمل پین دي. آل اپس ته راشئ، دا مکمل پروګرامونه ښکاري تاسو ته. که پین ټایلز وایي، دا برخې به تاسو ته ښکاره کړي. بل یوزر ده، په چینج اکاونټ سیټینګ کې دلته ډېر معلومات دي. دا به په کنټرول پینل کې تاسو ته تشریح کړم چې څرنګه کولی شو چې له یوه کمپیوټر څخه څو نفره په یو وخت کې استفاده وکړو. دا به په کنټرول پینل کې تاسو ته مکمل بیا تشریح کړم. بل تاسو کله چې دلته په یوزر کلیک وکړئ، لاک، کله چې لاک ووهئ، صفحه به مو لاک شي، بیا یوزر نیم پاسورډ ورکړئ، بیرته به صفحه مو خلاصه شي. بل ساین اوټ ده، کله چې ساین اوټ ووهئ، د لاک غوندې ده، خو ټول مکمل بعضې پروګرامونه مو بندوي. د اکسل خلاص ده، ورډ خلاص ده، کامره فعاله ده، دا پروګرامونه به مکمل تاسو ته بند کړي. که ساین اوټ ووهئ، مکمل پروګرامونه بندوي، کمپیوټر مو نه بندېږي. بل دا برخې دي، دا مو تاسو لیدلې دي. نو دلته راشئ، مای کمپیوټر ته راشئ، ډیس پي سي ته. دلته راشئ، تاسو وینئ چې دا پروګرامونه، دا برخې هماغه برخې دي چې په سټارټ منیو کې هم راځي. دا هماغه برخې دي. بل دا برخه ده، دلته لیکلي سلیپ. کله چې سلیپ ووهئ، ستاسو کیبورډ به کار نه کوي، صفحه مو بندوي. بیا چې سټارټ بټن ووهئ، کمپیوټر به مو چالان شي. بل شټ ډاون ده، چې تاسو کمپیوټر بندوي او بیرته مجبور یې چې تاسو بیا له سره چالان کړئ. خو دلته مکمل پروسس هم بندېږي. ورسره ریسټارټ ده، ستاسو کمپیوټر مکمل پروسس بندېږي او کله بیرته له سره اتومات ډول چلندېږي. بل دلته سیټینګ دي. سیټینګ کې بعضې برخې مو لوستې وي، مثلا سیسټم ده، سیسټم مو لوستی و، بل پرسونالایزیشن مو لوستی و. دا نورې برخې به یې په کنټرول پینل کې تاسو ته تشریح. اوس به راشو ټاسک بار ته. تاسو وینئ چې ټاسک بار مو دا ریفریش وهم، لا دلته راشم. اوس به راشو ټاسک بار مې هایډ شوی ده. دا یو حالت ده چې تاسو به بیا هلته ووینئ. زه بیا راځم دلته ټاسک بار ته. اول به راشو ټاسک بار سیټینګ ته. لاک د ټاسک بار مو غواړئ لاک کړئ، زه غواړم چې لاک نه وي. که لاک نه وي، بیا هر څومره چې غواړئ غټ یې کړئ، غټولی شئ. ټاسک بار غټ کړئ، بیا لاک یې کړئ، بیا په همدې حالت کې همداسې پاتې وي، هېڅوک به یې نه شي کمولی او نه یې اضافه کولی شي. زه به دا لاک یې بیرته غیر فعاله کړم، اندازه به یې کوچنۍ کړم او لاک به بیا فعاله کړم. اتوماتیکلی هایډ د ټاسک بار ان ډیسکټاپ موډ، دا مو کار په تاسو دا فعاله ده. کله چې زه بعضې پروګرامونه خلاصولم، مخکې تاسو ته وویلم چې دا ټاسک بار خپله بندېدو، دا د همغه بند کېږي. اتوماتیکلی هایډ د ټاسک بار ان ټیبلیټ موډ، کله چې ټیبلیټ موډ له دې ځای څخه فعاله کړو. ما مخکې ویډیو کې هم ویلي و ټیبلیټ موډ، بیا ټاسک بار ته وویل، پروګرامونه بعضې برخې یې بندې شوې. یوز سمال ټاسک بار بټن. اوس له سمال بټنونو څخه زه ګټه اخلم. که غواړم چې له لویو څخه کار واخلم، دا بند کړئ. بټنونه لوی شو. بل use peek to preview the desktop when you move your mouse to the. دا معنی دا ده چې کله تاسو
دا ماوس مو د صفحې اخر ته راولئ. تاسو ته د صفحې د کمپیوټر صفحه معلومیږي دغه برخه. که غواړئ چې دا خپل اتومات راشي بیا د ماوس مو دلته راولئ، دا تاسو ته صفحه راځي. که غواړئ چې په کلیک باندې راشي بیا دا بند کړئ، بیا دلته باک باندې کلیک کوئ، دته یې روپیک وایي، تاسو ته صفحه راځي. هر پروګرام چې وایي دلته کلیک وکړئ تاسو ته صفحه خلاصیږي. بل دلته لیکلي ریپلیس کمانډ پرامپټ وذ وینډوز پاور شیل. که غواړئ چې پاور شیل او سی ام ډي یو بل سره تبدیل کړئ، زه چې وینډوز ایکس وهم دا برخه ماته راځي. دلته تاسو د وینډوز څه شی لیکلي پاور شیل. که دا فعاله کړم غیر فعاله کړم بیا چې دا وهم دلته لیکلي چې سی ام ډي، د دې معنا همدا ده پاور شیل او سی ام ډي. سی ام ډي به تاسو ته په یو څو ویډیو کې تشریح کړم چې سی ام ډي د وینډوز یو مهمه برخه ده. بل ټاسک بار کوم ځای کې راشي؟ دا ټاسک بار په کوم ځای کې وي؟ دلته چې ټاپ کې وي ټاسک بار دلته راغی، رایټ لیفټ هر کومه تاسو انتخابولی شئ. بل کمباین ټاسک بار بټنز. په ټاسک بار چې بعض پروسس معلومیږي، زه په ټاسک بار راولم بټن ته، دا پروګرام چې خلاصوي دا تاسو اکسل وینئ څومره شی منظم معلومیږي. دا څه شی ول داسې منظم دی په دې خاطر چې always hide labels نومان یې پټیږي. when ټاسک بار از فول، کله چې ټاسک بار مکمل ډک شي دا ټاسک بار تر دې پورې ډک شي بیا به هغلته څرنګه کېږي نوم یې ښکارېږي کمباین کېږي به. تاسو وینئ دلته نیور ده، نیور باندې به اندازه یې لږ کوچنی شي، په ټول مکمل برخه به تاسو ښکارول کېږي او په لږ منظم ډول، او ټاسک بار به هم که پروسس مو زیات خلاص کړي ټاسک بار به مو هم فول وي. دا به زه بیا راشم دا حالت به یې غیر فعاله کړم. دلته به راشو always hide labels. دلته نور برخې دي. لاګ د ټاسک بار دا ما تلوستی و. ټاسک منیجر دا کوم پروګرامونه چې تاسو خلاص کړي ټول دلته تاسو ته راځي. مایکروسافټ اکسل خلاص ده، که غواړئ چې بند یې کړئ دلته کلیک وکړئ end task. کله وخت تاسو بعضې پروګرامونه دي چې هیڅ نه بندیږي بیا راشئ دلته هماغه ټاسک بار ته، دلته راشئ ټاسک منیجر ته، بیا دلته راشئ مثلا دا پروګرام ده end task ووهئ دا پروګرام بندیږي. لا دا ورد ده، دلته راشئ end task دا به اتومات له دې څخه بند شي. دلته تاسو کمپیوټر نور معلومات هم راځي، مثلا پرفورمنس د اپ د سٹارټ اپ د بعض پروګرامونه چې په اول کې کمپیوټر چلندوي دا خپل راځي. تاسو وینئ چې سکایپ ماته راځي، زه چې کله کمپیوټر چالان کړم سکایپ ماته راځي. دغه لاندې برخې کې دلته ډیسیبل لیکلي، کله چې تاسو ډیسیبل بیا ووهئ دغه لاندې تاسو به معلومیږي که نه دا چې ډیسیبل ووهئ بیا به سکایپ، زه چې کمپیوټر چلندوم ماته به سکایپ نه راځي. هر پروګرام چې ستاسو کمپیوټر په چلندېدو پکې راځي دلته راشئ او ډیسیبل ووهئ هغه به بیا بند شي، بیا به تاسو ته نه راځي. دا کوم یوزر د یوزر معلومات دي، د کمپیوټر ډیټایل دي، ټول پروسسونه مو دلته شته. هر پروګرام چې تاسو غواړئ بند کړئ دلته راشئ end task ووهئ او پروګرام بندیږي. سروسز دي د وینډوز په سروسز دي او د نور پروګرامو سروسز دي چې دلته ماته ډسپلی کېږي. بل څه شی دی شو د ډیسکټاپ، کله چې پروګرام خلاص وي دا بیا کار کوي. زه به اوس راتم شو د ډیسکټاپ ووهم، ډیسکټاپ معلوموي که شو اوپن په وینډو هماغه راته ښکاري بیا. بل لیکلي دلته شو وینډوز ساید بای ساید، څو صفحې خلاص وي څنګ په څنګ ښکاروي، دا به فعاله کړم. اوس چې راشم دلته دا بیرته غیر فعاله کړم بیا به یې فعاله کړم. شو اوپن وینډو بیا راشئ شو وینډوز ساید بای ساید. نور پروګرامونه هم چې وي هغه به هم د دې په ساید کې خلاصیږي. دا به لکه زه راسم دلته اکسل ته دا به واخلم، بیا به دلته نیو پروسس واخلم، نیو نور به هم واخلم، کنټرول ان ووهئ نور پروګرامونه یې هم تاسو ته خلاصیږي. بیا راشئ دا له دې حالت راوباسئ، بیا راشئ دلته شو وینډوز ساید بای ساید. تاسو وینئ چې مکمل اکسل پروګرام یې ساید په ساید ماته ښکاره کړو. که غواړئ چې شو وینډوز سټیکټ د یو سټیک په حالت کې وي، سټیک یو ډیټا سټرکچر ده د کمپیوټر ساینس په حالت کې وي، په هماغه حالت غواړئ چې تاسو ته راشي. یا تاسو غواړئ کاسکیډ موډ کې وي، کاسکیډ موډ وینئ چې ډېر ښه منظم ډول تاسو ته به ټولې صفحې لیست کېږي.
بل شو وینډوز انک ورکسپیس بټن زیرې ویډیو وګورم د ویډیو سایز له 10 څخه زیات شو. اوس به راشو تخنیک ته. بیا بل هغه به دا نورې برخې به سبا د بل ویډیو سره تاسو ته تشریح کوم. را به شو CMD ته د نن ورځې تخنیک ته. د نن ورځې تخنیک مو دا ده چې څرنګه کولی شو د ستاسو له کمپیوټر څخه یو ډرایو هایډ کړو. دا زما ډرایوونه دي. دا زما کمپیوټر یو ډرایو ده، ډرایو ای. زه غواړم چې دا هایډ کړم. تاسو به راشئ دلته به ولیکئ چې CMD، بیا دلته راشئ رن as administrator، دا برخه به ووهئ. بیا به دلته راشئ ولیکئ چې ډیسک پارت. ډیسک پارت چې مې ولیکو ډیسک پارت به تاسو ته فعاله شي. بیا ولیکئ چې لیست volume. تاسو ته به ټول ډرایوونه لیست شي. تاسو پام مو وي چې دلته غلط نشئ. زما د ای ډرایو ده 120 GB ده. زه غواړم چې دا هایډ کړم، داسې کړم چې څوک یې ونه ویني. بیا دلته ولیکئ چې select volume. دلته څه ولیکلي؟ 2. هغه 2 انتخاب کړئ. دا 2 انتخاب شو. اوس ولیکئ چې remove later. نوم یې څه شی ده؟ ای ده. ای ولیکئ. اوس زما ډرایو هایډ شو. کله چې زه دس PC ته راشم دلته زما یو ډرایو نشته. تاسو په دې طریقه کولی شئ چې خپل معلومات له یو نفر څخه پټ کړئ. که غواړئ چې بیرته راشئ بیا راشئ همدا کار سرچپه بیا ترسره کړئ. اول لیست volume ته راشئ. لیست هماغه انتخاب ده. بیا دلته ولیکئ چې که غواړئ چې بیرته راشئ بیا د دې لپاره ولیکئ چې assign later e. اوس بیرته هماغه ډرایو راغی. بیرته هماغه طریقه له سره تکرار کړئ. لیست اول ولیکئ چې لیست volume، بیا ولیکئ assign select یې کړئ، بیا ولیکئ چې select volume 2، بیا به remove ځای ولیکئ چې assign later e. بیا به هغه ډرایو تاسو ته بیرته راشي. بیا دلته راشئ. زه به راشم دلته یو ریفریش به ووهم. کله چې زه ریفریش ووهم هغه ډرایو به مې بیرته راته پیدا شي. دا مو زما ډرایو چې مې هایډ کړی و بیرته پیدا شو. که پیدا کېدو مې پوه شوي نه یې بیا همداسې وکړئ. ډیسک پارت، بیا راشئ ولیکئ چې لیست volume. دلته بیا ولیکئ چې select volume 2، بیا ورته ولیکئ چې assign ولیکئ later e. بیرته به هغه ډرایو تاسو ته راشي. یو ریفریش ووهئ، هغه ډرایو چې مو پټ کړی وي هغه به تاسو ته بیرته په اتومات ډول راشي. دا نورې برخې به د بلې ویډیو سره تاسو ته تشریح کوم.